سلام درنښت او مینه د سکون راډیو قدرمنو اورېدونکو او د سوشل میډیا د برخې درنو لیدونکو ستړي مسئ شاعرانه بانډار خپرونې ته مو هرکلی. درنو مینوالو او اورېدونکو دې خپرونه کې موږ بېلابېل شاعران، لیکوالان او ادبپال رادود کوو. د هغوی پر ژوند، ادبي هڅو او لاسته راوړنو ورسره څو شېبې غږېږو. د نن خپرونه کې بیا هم د هلمند نوموتی شاعر محترم نظر محمد نیازی صاحب میلمه دی. تمه ده خپرونه تر وروستیو شېبو واورئ او په مینه یې وګورئ. ښاغلی نیازی صاحب تاسو ته هرکلی. بسم الله الرحمن الرحیم. ان صاحب لومړی تاسو ته، تخنیکار صاحب ته او ساز راډیو کارکوونکو ته د هلمند ولایت متدین او باغیرت ولس ته د زړه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه کور مو ودان ښاغلی نیازی صاحب چې زموږ دعوت مو قبول کړ. موږ خپرونه کې له میلمه څخه لومړنۍ پوښتنه کوو که له تاسې څخه هم وپوښتو که څه موږ او درنه اورېدونکي او لیدونکي مو له نامه سره او له شعر و شاعري سره بلد دي، که بیا هم وپوښتو چې ښاغلی نظر محمد نیازی څوک دی، چیرې زیږېدلی او څومره زده کړې ترسره کړي؟ ان صاحب تاسو راسئ تر دې سمت و تر د کوم ځای و د دې خبرو تیر سو. صرف موږ تاسې افغانان یو، په افغانستان کې اوسو، فعلا دا یم په هلمند کې اوسم، د افغانستان یم، افغانۍ یم، دغه به کفایت کوي. ډېر ښه. او دا پوښتنه دې خاطر باندې وکړه کېدای شي ډېری اورېدونکو مینوالو په ذهن کې دا پوښتنه وي چې څومره زده کړې ترسره کړي، د شعرو تعداد څومره دی. نو دا دې خاطر پیل به ستا له یوه شعر څخه زده کړې خو به تقریبا تر 12مه خلاص یم او دیني زده کړې د وړې دورې پورې مې کړي دي او شعرو تعداد دا ګړی خو نه رامعلومېږي څونه به وي، خو لا هڅې کوم مخته یم. نو چاپ کتاب نه لرئ؟ چاپ کتاب نه لرم، 4 ټولګې چاپ ته آماده دي، دا چې زه وس نه لرم چاپ یې کړم هغه بېله خبره ده. غزل به واورو؟ ناامیده ربه ستا له رحمت نه یم او دا منمه چې لایق د جنت نه یم. ناامیده ربه ستا له رحمت نه یم او دا منمه چې لایق د جنت نه یم او ستا له واړه پیرزوینو نه قربان شم. ستا د واړه پیرزوینو نه ستا له واړه پیرزوینو نه قربان شم، زه بنده خو وړ د دومره نعمت نه یم. ډېر ښایسته او ډېر په زړه پورې او فکر کوم مناجات، ځکه الله پاک ته زارۍ ورپکښې سوي وي. نیازی صاحب محترم که وپوښتو چې مخکې مو وویل چې د شعرو تعداد نه دی راته معلوم، څومره وخت کېږي چې شعر لیکئ؟ ما تقریبا 10-15 کاله په دې لار کې کېږي زه مزل کوم. ښه، ډېر وخت دی. ډېر وخت، بله. که دا هم وپوښتو چې مثلا ولې مو شعر لیکلو ته مخه کړل، لامل څه و؟ دغه شعر لیکل ان صاحب دا خو فکر کوم هېڅوک نشي ویلی چې ولې مې مخه کړل، دا یو الهي ورکړه ده چې الله پاک یې چاته ورکوي. کېدای شي الهام ډېر خلک ولري، ډېر خلکو باندې الهام کېږي، خو هغه چې ظاهروي او لیکي او لیکلی شي هغه ډېر کم خلک دي. ښه، ډېر ښه. غزل به بیا هم در څخه واورو دې شېبو کې؟ یو صوفیانه کلام در سره شریکوم چې ورجوخ شوم د یار غېږ ته سکون راغی او په ژوندون کې مې یو نوی بدلون راغی. په ژوندون کې مې یو نوی بدلون راغی. بلې هله پوه شوم چې ولاړ په کوم مقام یم چې د عشق په مدرسه کې ازمون راغی او نورې مینې راته هسې عبث ښکاري او چې مې یار سره د مینې تړون راغی. بادامي سترګې یې ډکې له ژړا وې چې مې څنګ لره خواشینی پرون راغی. چې د حق لارې ته سم شولې نیازیه نو دې ځکه په کردار کې سمون راغی. وروستی بیت یو ځل بیا. چې د حق لارې ته سم شولې نیازیه نو دې ځکه په کردار کې سمون راغی. نو ځکه په کردار کې سمون راغی. ډېر ښایسته او ډېر په زړه پورې. که وپوښتو نیازی صاحب محترمه چې د شعرونو محتوا یا موضوعات مو کومو برخې ته ځانګړي سوي دي؟ خبره ده چې زه ډېر کوشش کوم چې مناجات، حمدیه او نعتیه کلامونه ولیکم، همدارنګه د وطن په اړه چې هغه تلپاتې وي. هغه که سبا موږ نه یو، دا صدقه جاریه ده چې څوک یې وایي موږ ته به الله پاک ثوابونه راکوي. نور نو هر قسم شعرونه زما په شعرو کې شته. او فورم یې څه ډول دی؟ غزل شعر دی، مثنوي پکښې ده، قصیده، نظم؟ ما غزل هم لیکلی دی، نظمونه مې هم لیکلي دي او مثنوي مې هم لیکلې ده
قصیده مې لیکلې ده تر یوه اندازې پورې. د دې ترڅنګ ناول مې لیکلی دی، لنډې کیسې مې لیکلې دي. د نورو ژبو څخه بعضې اثار راژباړلي دي خپل ژبې پښتو ژبې ته. دې برخې ته مې څه ناڅه کار کړی دی. ډېر ښه. خپرون دې چې بوک بیا هم غزل درڅخه اورو. بیګا په خوب کې مې د یار ښکلی جمال ولید او د چا د مخ رنګین اسمان کې مې هلال ولیده. بیګا په خوب کې مې د یار ښکلی جمال ولید او د چا د مخ رنګین اسمان کې مې هلال ولیده. د تصور په نیلي سپور شوم تر اسمانه لاړم، د تصور په نیلي سپور شوم تر اسمانه لاړم او ما یې په سر کې د شفق ګلابي شال ولیده. او په خوب کې وینم چې پیغلې ترې خالونه وهي، په خوب کې وینم، په خوب کې وینم چې پیغلې ترې خالونه وهي. د هرو منځ کې مې هغه حضرت بلال ولیده. څومره ښایسته. او چې انځور دغه صحنه کړله د زړه په وینو، په لومړي ځل مې د نیازي دغه کمال ولیده. څومره ښایسته. په لومړي ځل مې د نیازي دغه کمال ولیده. ډېر ښایسته. نیازي صاحب محترم، که چیرې تاسې مخکې وویل چې 13 کاله 15 کاله کېږي چې شعر لیکئ، که د اوسنیو او پخوانیو شعر او شاعرۍ ترمنځ کوم توپیر تاسې مثلا په نظر درځي، یا مثلا پخواني شاعري څنګه ارزوي یا اوسنۍ شاعري څنګه ارزوي یا شاعران څنګه ارزوي، ستاسې نظر څه دی؟ انصب اوس خوشبختانه زموږ ځوانانو ډېر تعلیم وکړي، ادبیات یې ولوستل، ډېر پرمختګ یې کړی دی نسبت زړو شاعرانو ته. نوي شاعران دا نوي ځوانان چې زه وینم ماشاءالله ډېر ښایسته شعرونه وایي. کوم څه چې دوی په لنډه غزل کې راخیستی سي فکر کوم پخوا چا دا کار نسو کولی. د ادب په ډګر کې پرمختګ ډېر شوی دی په اوس عصر کې. ښه. او د مشاعرې په برخه کې مثلا که پوښتنه وکړو، کیدای شي تاسې مخکې هم مشاعرې جوړولې چې کیدای شي میاشتنۍ مشاعرې وي او ونیزې مشاعرې وي. اوسني وخت کې مشاعرې څنګه ارزوئ؟ د ادبي شاعرانو ناسته پاسته چې مثلا تاسې خپل هم فکر کوم ښار کې ځینې ټولنو کې ګډون کوئ، ولسوالیو کې دغه غونډې څنګه ارزوئ د تېرو وختونو سره، او څومره مؤثرې تمامېدلې چې دغه ټولنه جوړښت او د شاعرانو راغونډېدل؟ انصاف اوس هم زموږ ملګري کور یې ودان خدای دې خیر ورکړي ډېره هڅه کوي دا چې اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه دی. سره د دې هم په غونډو کې ګډون کوي. د دې په مرکز کې موږ ټولنه رڼا ادبي ټولنه لرو، ډېر شاعران راځي او همدارنګه په نادعلي کې یو فعاله ټولنه ده زموږ ډېر ښایسته ملګري هلته ګډون کوي. په هر ولسوالۍ کې ټولنه شته، خپل تر وسه پورې کار کوي دې برخې ته. د نوو شاعرانو لپاره څه کول پکار دي چې دوی د شاعرۍ ډګر ته راځي، یا که یو څوک غواړي چې مثلا زه شعر لیکل شروع کوم یا غواړم چې شاعر شم، د دوی لپاره څه کول پکار دي؟ کوم ټکي دي چې دوی په نظر کې ونیسي تر څو آینده کې شاعر ورڅخه جوړ شي؟ مان صاحب دوی باید ډېره مطالعه ولري، د ښو شاعرانو اثار مطالعه کړي، ویل ولي، د استادانو سره کښېني، خپل اثار د یو چا سره شریک کړي. دا اوس هم زه چې څه ناڅه ولیکم کوشش کوم چې د ملګرو سره شریک کړم، هغه د دوی لیکنه قوي کېږي او په مطالعه سره دوی پرمختګ کولی شي او مخته تللی شي. ډېر ښه ډېر ښه. وروستی غزل به درڅخه واورو، او د غزل نه مخکې به بیا هم نوو شاعرانو ته پیغام څه لرئ؟ یا په عام ډول که ووایو چې مثلا ټولو شاعرانو ته، څوک چې د شعر په برخه کې کار کوي هغوی ته څه پیغام لرئ تر څو څه ډول شعرونه ولیکي؟ په خپلو مثلا غزلونو، بیتونو او اشعارو کې کوم موضوعاتو ته ډېره ترجیح ورکړي، او څه ډول شاعري په اوسني وخت کې ټولنه اړتیا ورته لري؟ په دواړو سترګو. یو څو بیته دي انصاف. پښتنه پیغله له حیا څخه اوبه وبسي او تږی نظر چې د حسن په چینه وبسي. تږی نظر چې د حسن پر چینه وبسي. پښتنه پیغله له حیا څخه اوبه وبسي او تږی نظر چې د حسن په چینه وبسي، او له زړه نه راسي او له سترګو نه چې وبهیږي ټول ارمانونه د وصلت په ګریوانه وبسي. ستړي غمونه د جانان د زړګي کور ته راشي او د زړه په وینو دغه واړه میلمانه وبسي. او داسې یې تنده د نظر محمد په دید ماته سي، ولکه للمي ګلان چې ښه په بارانه وبسي. څومره ښایسته تشبیه. یو ځل بیا وروستی بیت. او داسې یې تنده د نظر محمد په دید ماته سي، ولکه للمي ګلان چې ښه په بارانه وبسي. او پیغام نوي ځوانانو ته دا دی محترم آن صاحب چې مخکې ما عرض وکړي چې دوی باید ډېره مطالعه ولري، د ښو شاعرانو اثار ولولي، د ښو استادانو سره ناسته وکړي او په ادبي بهیرو کې برخه واخلي.
تر څو دوی د نورو شاعرانو شاعري واوري او دوی خپل اثار د نورو سره شریک کړي، لارښوونې د استادانو څخه واخلي، په ضمن کې څونه مطالعه چې وکړي هغه دوی لپاره ډېره ښه. صحیح، ډېره زیاته مننه. تشکر. زه هم تاسو ډېر مننه کوم چې تاسو د دې وړ وبللم تر څو ستاسې په دا ښایسته خپرونې کې در سره اوسم. مننه. السلام علیکم ورحمت الله. د سکون راډیو درنو اورېدونکو او د سوشل میډیا د برخې درنو کتونکو نننۍ شاعرانه باډر خپرونه همدومره.